بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یو څو خوبونه دي انشاءالله دا تعبیروو. قبرونه پخواني وي اوبه ترې راوځي دا خوب ده، او اسمان کې وي وریځ وي او بیا دعا مې کولې چې ارمانونه مې پوره شي دا خوب ده. بل وایي دریاب منځ کې مسجد وي لمونځ پکې کوم، او لور په خوب کې لیدل وایي څه تعبیر لري. لور چې کله څوک وګوري خپل ماشوم مې لور کوي شوي وي، او پټیو کې وایي شفتله ریبم. بل خوب ده وایي د ګلاب بوټي وي بره شاخونو کې وي زردالو نیولي وي په پاڼو کې الله لیکلي وي لیکل شوي وي مسواک سره وایي غاښونه صفا کوم دا خوب ده. وایي معنی پاکټ وي معنی پکې وي او زه یو دن راواخلم او په ظاهر لږ تور ښکاري خو خوند یې صحیح وي. لسم خوب ده وایي موټر کې سفر لرو بیرته راګرځو او مار وغورځېږي وایي په میرمنې په شاته. بل خوب ده وایي لاره کې شور وي لوګی وي خاورو کې خزانه پیدا کړم. دا خوبونه تعبیروو. نو انشاءالله موږ سره اخره پورې پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې. که خوب مې لیدلي وي نو د واتساپ نمبر کې خپل خوب ماته لیږلی شئ. نو شروع کوو. اول خوب ده وایي دریاب مابین کې مسجد وي زه هلته لمونځ کوم. ځان یې کتلی ده چې یو دریاب ده سمندر ده او هلته منځ کې مسجد وي او دی هلته لمونځ کوي. نو دا کس مسافر یې ته او معنا داسې سخت حالت هم و په هر حالت کې تاته لمونځ کول پکار دي. او که مسافري لمونځ ده نو مسافري لمونځ به کوې، سفر کې نو هماغه مسافري لمونځ به کوې خو لمونځ به نه پرېږدې. که سخت هم وي که په اشاره کولی شي که په ناسته کې موټر بیخي نه ودرېږي او د علماو نه پوښتنه وکړه فتوا وغواړه. نو دې هر حالت کې انشاءالله تا ته یو فتوا شته چې ته خپل لمونځ انشاءالله په خپل ترتیب باندې کولی شي. څومره د ستا وسه برابر وي هماغه په اندازه باندې ته خپل لمونځ نشي پرېښودی او انشاءالله الله توفیق درکړي ته خپل لمونځ کوې. او لمونځ د انسان د حفاظت لپاره د الله تعالی سره د رابطې کولو یو طریقه ده. دعا قبلیږي په دې کې اطمینان سکون انسان ته حاصلیږي. نو دا چې تا خوب کتلي دي نو معنا ده چې دغه کار ته اراده لرې چې دغسې په هر حالت کې خپل لمونځ کوې نو انشاءالله الله توفیق درکوي او داسې سخت شرایط به در باندې نه راځي که تا سره د تشویش وي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي لور لیدل په خوب کې څه تعبیر لري. ماشوم په خوب کې لیدل هغه هماغه ټول یو تعبیر لري. که هلک وي که لور وي که زوی وي نو هغه په دې باندې تعبیر کېږي مسؤلیتونو باندې سخت کارونو باندې. وړوکی ماشوم په خوب کې کتل دا په سختو کارونو باندې تعبیر کېږي چې تا په غاړه اخیستی ده او هغه ته لږ توجه غواړي او ته بېغوري کوې باید بېغوري ونه کړې او مشوره وکړې په یو قسم نه کېږي لکه یو ماشوم غټول. نو دغسې یو کار ته راوتلی یو کار کې نو هغه لږ تکلیف غواړي. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده وایي قبرونه وي پخواني او شنه اوبه ترې راوځي شنې اوبه ترې راوځي قبرونه وي او داسې مقبره وي پخواني مقبره وي غټ غټ قبرونه وي شنې اوبه راوځي ترې. دا هغه خیر ده اوبه راوتل د یو ځای نه هغه خیر ده چې د خلکو رسیږي. معنا ده چې که ستا مور پلار وفات شوي وي او که ژوندوي الله دې ورته حیات نصیب کړي او ژوند عمر نصیب کړي او که وفات شوي نو الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي. نو معنا داسې د هغوی دعاګانې دي که ته څه مشکلاتو سره مخ کې کېږي او ته خلاصېږي نو هغه د مور او پلار هغه دعاګانې د هغه ښه والی د هغو چې هغو په وجه باندې الله تعالی ستا حفاظت کوي. نو کوشش وکړه چې خپل مور پلار سره که ژوندي دي ښه وکړې او که وفات شوي دي نو دعا ورته وکړې. والله تعالی اعلم. بل څلورم خوب ده وایي پټیو کې شفتله ریبم. پلار مې وایي چې غوا راوړه دلته یې راوله چې واښه وخوري بیا بله غوا راوړمه. بیا زموږ دهقان وایي پټیو کې ډکې متیازې کړي وي او ډېر وي څادر یې په بولو ده بیا اوبه خوشي کوم پټي ته. نو دا خوب هم څه ده غواګانې دوه غواګانې تا کتلي نو دا غواګانې په کلونو باندې تعبیر کېږي. یو غوا په یو کال معنا داسې که دوه غوا دې کتلي او دواړه ښه حالت کې وو نو معنا داسې دا کلونه م انشاءالله دا کال هم سږ فصل او د کوم ثمره او میوه او کوم د ځمکې نه چې یې لاسته راوړې دا به ښه انشاءالله او کال ته به هم ښه او که دا غوا لږ غوندې ډنګر او صحیح غوا صحت نه ښه نه و ډنګر ول نو معنا داسې دا کلونه به هم لږ مشکلات وي. نو ما غوا ته وګوره په خوب کې څنګه و هماغسې تعبیر لري. که ښه و ښه کلونه به انشاءالله او که لږ مشکل وپکړي معنا لږ مشکل به وي نو صبر وکړئ دا کېدای شي بیا وروسته الله تعالی یو ترتیب جوړ کړي. او بیا وایي چې زموږ دهقان پټیو کې ډکې متیازې کړي وي او ته ګورې څادر یې په هغه باندې ککړ وي نو معنا داسې که د هغه ستاسو دهقان یا په ځمکه باندې څوک سره کار کوي منظور راولي نو هغو کې کمی نشته. که هغو کې ملامتۍ څه ولې تاسو کړي هغوی خپل عادت کوي
د ډکو بولو نه مراد د هغوی عادتونه هغه کمي او زیاتي چې په هغو د انسان په حیث باندې شته نو په هغه باندې څه که ته یې اعتراض لرې چې د دوی په سبب باندې دا کار شوی دی یو فصل کم شوی دی یا کمیږي یا کیدای شي کم شي نو هغسې نه ده هغوی خپل ترتیب کوي خپل دغه کوشش کوي د برکت او د مال زیاتېدلو کمیدل دا د الله په لاس کې ده او خو د انسان سایو کوشش هم پکار ده خو انسان کله خپل سایو کوشش وکړي خو بیا هم یو شی نه زیاتېږي نو دا به مقدر وي د الله لخوا بیا پکې صبر وکړه والله تعالی اعلم او وایي د بام په سر ولاړ وم اسمان ته مې کتل او اسمان وریځ وي دعا مې کولې چې ارمانونه مې پوره شي نو د بام په سر باندې اسمان ته کتل او اسمان بیا وریځ وي وریځې په خوب کې لږ داسې حالت باندې تعبیر کېږي چې یو څوک خفه وي تا نه بره څوک ده لکه پلار مور استاد مشر څوک وي هغه لږه کې خفه وي لږ غوسناک وي لږ خفه وي یا دغه ورځو کې لږ خفه وي تا خوب کتلی ده او دا بیا بام په سر باندې سته ولاړې ته وایې چې اسمان ته ګورم نه بام نه مراد یو ښکاره ځای یو ښکاره کار کول یو غټ کار کول یو داسې یو کار کول چې ټول هغه ته متوجه کېږي او بیا دعاوې څه کولې ارمانونه دې پوره شي نو معنا داسې همداسې سخت حالت کې انسان باندې کله سختي راځي یا ډېر خوشحالي راځي په دواړو حالتونو کې چې انسان دعا کوي نو دعا یې قبلېږي چې کله یو سخت حالت په انسان باندې راسي محتاجي سختي نو دې وخت کې چې الله ته متوجه شي یو دوه رکعته لمونځ وکړي صلات حاجت وکړي نفل وکړي دعا وکړي نو دعا یې قبلېږي او الله تعالی مشکل حل کوي والله تعالی اعلم شپږم خوب د وایي یو زنانه ده چې هغه دوه کسان په خوب کې لیدلي چې هغوی په خوب کې راځي یوه شپه یو یې لیدلی ده چې هغه هم وفات شوی ده هغه هم ښځه ده خوب کې راځي ورته وایي چې زما جامې خیرنې دي جامې مو وینځه زه نور ورته جامې ورکوم او هغه جامې ته یې وباسم چې هغه ووینځم او بیا بله شپه بیا خوب لیدلی چې بل کس ده دوی د کورنۍ یو زنانه د هغه راځي چې وایي زما جامې هم خیرنې دي دا مو وباسه نو دا یعنې مړي چې کله په خوب کې وکتلی شي چې هغوی څه شی غواړي د ژوندونه او څه شي ضرورت لري یخې کېږي یا جامې خیرن وي نو معنا ده چې هغوی څه دعا ته ضرورت لري صدقې ته ضرورت لري یا څه غیبتونه د هغوی کېږي هغه غیبتونه باید ونه شي او یا یو څه خبرې دي چې هغه ته بخشش نه کوي هغه نه په ژوند کې خفه وي هغه شیان ته اوس یادوي خفه یې هغه شیان مه یادوه او بخشش ورته وکړه دې کې د انشاءالله خیر ده والله تعالی اعلم د ګلاب بوټي وي وایي بره شاخونو کې زردالو شنه شوي وي او د الله لفظ په پاڼو کې لیکل شوي وي او وایي بیا د اندرور زوی مې وایي پاڼې شکوي او ګېډې کوي هر څه ګډ وډ وي زه وایم مه کوه نو دا معنا دا ده د ګلاب بوټو نه مراد ماشومان او د زردالو نه مراد لږ هغه د کور هغه ماشومان څخه لږ غټ سوي او دا د شنو پاڼو کې د الله نوم لیکل شوی ده نو دا هغه ماشومانو کې ښه والی هغه ماشومانو کې چې هغوی یو مدرسه وایي درس وایي یو سبق وایي یو کلمه زده کوي چې هغه ثواب یې تاسو ته رسېږي چې هغو سره حوصله وکړئ ورته یاد یې کړي یو کور کې ماشومان چې کله زیات وي لږ بې حوصله هم وي انسان نو څه ورسره حوصله وکړئ انشاءالله یو خیر هغو ته ورسوئ یو تربیه یې کوي او داسې وایي بیا د اندرور زوی مې پاڼې شکوي او ګېډې کوي نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه ماشومانو تربیه کې که څوک کوشش کوي او لږ دا ماشومان لږ تنبیه کوي لږ غوندې یو سختي نه ورسره کار اخلي نو دا هم انشاءالله په خیر ده چې په اندازه باندې وي نو په دې باندې بیا خفه کېږم دا ګېډې کوي معنا دا ماشومان منظم کوي او کوشش کوي چې دا ماشومان ته یو شی یاد کړي په زور مدرسې ته یې لېږي په زور مکتب ته یې لېږي په زور درس پرې وایي نو کله کله دا د کور مشر خفه وي په دې باندې چې ولې دا دومره زور پرې اچوئ ولې دا وهئ د ماشوم ولې تنبیه کوئ نو دا خیر وي هغه اندازه باندې څه وشي انشاءالله دې باندې ته خفه کېږه مه ته د کور مشر یې نو زنانه اکثر چې کور مشر وي او کور کې ناست وي نو دا ماشومانو د مسایلو باندې لږ ځورېږي نو دا خو په مغه باندې تعبیر کېږي چې دوی که خیر ده انشاءالله خیر په هر حالت کې دوی کې خیر ده ته غوسه کېږه مه خفه کېږه مه دعا ورته کوه الله نه خیر وغواړه والله تعالی اعلم اتم خوب دا وایي مسواک سره غاښونه صفا کوم بالکل سپین شي معنا ده چې دغه سنتو باندې عمل کول او دوستانو سره چې کوم راکړه ورکړه ده دوستان غاښونه په دوستانو باندې په کورنۍ په خپلوانو باندې تعبیر کېږي چې کله دوی سره ته په هغه رواجونه نه کوي او هغه د سنت په انداز کې هغه کوم شی شریعت وایي په هغه انداز کې دوی سره ته خپل رابطه ساتي انشاءالله په دې کې بیا خفګان نه راځي خفګانونه ټول په رواجونو کې راځي نو چې کله دوی سره په داسې معامله د صفا وي سپینوالي د غاښونو معامله ستا معامله ورسره صفا وي د سنتو د شریعت مطابق ورسره رابطه ساتي نو انشاءالله خفګان به نه راځي والله تعالی اعلم بل نه هم خوب دا وایي مڼو پاکت وي وایي یوه دانه راواخلمه په ظاهره کې رنګ تور وي خو بیا هم وایي خورمه یې خوند یې صحیح وي او مشکل پکې نه یعنې منه خوسا نه خراب نه دننه نو دا هم ښه تعبیر لري منې او دا میوه لیدل په خوب کې چې کله خوند یې صحیح وي په رزق په روزي باندې تعبیر کېږي په
حلال رزق او په خوندور په اسانه رزق باندې تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. لسم خوب د وای موټر کې سفر لرو بیرته راګرځو وای مار زخمی وي راولویږي ګنګس وي ما سره تیږه وي سپینه وای پرې وار کړمه د میرمنې شاته مې د مار وړېدلي وي. نو دا یو خطر نه بچ کېدل دي. معنا داسې که سفر لري یا خپل کورنۍ کې څه معاملې وي نو انشاءالله دا یو خطر یو مشکل څخه نه ته ډار لري هغه مشکل انشاءالله نه پیدا کېږي او خطر نه بچ کېږي. الله تعالی دې ساتي الله تعالی حفاظت کړي. دا سپینه تیږې نه مراد هغه تیږې نه مراد سختوالی ده د زړه سختوالی یو لږ سختي کول لږ غوسه کول څه کله کله انسان لږ جدي وي نو کله کله بیا هغه ښه وي یو مشکل حل کېږي هغه سره یو مشکل غټېږي نه. والله تعالی اعلم. او یو لسم خوب د وایي لاره کې شور وي لاره کې وایي خلک ډېر وي او بیا لږ مخکې ځم وایي بازار وي او بیا تنور وي او لوګۍ تخیږي او بیا لږ مخکې څه راسم وایي خاورو کې خزانه وي بې حده پیسې پې کېږي بیا وایم څه دا ما ایښی و او دا وباسمه بیا ګورم چې یو څو کسان ماته ګوري فکر کوم دا ماته مشکل جوړوي بیا هغوی نه م ځان خلاصومه بیا مخکې ځم بیا یو کور وي هغه کې بیا څه پیسې او څه شی تقسیمیږي هغه م اخلمه. نو دا خوب وخت صحیح ده خو خوب څه ده ټول بیا تعبیر کېږي نه. خوب کې هم دومره صرف د تنور دې لیدلی ده تنور کې اور بل ده نو تنور په خوب کې ښه تعبیر لري په برکت په رزق او په روزي باندې تعبیر کېږي که څه مشکلاتو سره مخې او د خزانه څه مخکیني ته وایي خزانه په خاورو کې پیدا کوم خاورو نه مراد عاجزي سنګیني او هغه اساني په کارونو کې په کورنۍ کې هم اساني کول نورو سره په معاملاتو کې اساني کول خاوره عاجزي باندې تعبیر کېږي. نو دې کار سره اساني سره انشاءالله ستاسو که مشکلات وي مالي مشکلات وي یا قرضونه دې په چا وي دا ټول حل کېږي په تیزي باندې په هغه باندې دومره نه حل کېږي څومره چې په اساني باندې کېږي. خاوره کې ته خزانه پیدا کوي معنا دا چې په عاجزي کې په سنګیني کې یو چا سره په نرمي او په اساني کې انشاءالله څه مشکل دې حل کېږي. که اوس وخت نشي نو لږ وخت به نیسي خو مشکل دې انشاءالله حل کېږي. او دا وروسته خوب دی چې بیا ته دا مشکلات وي او څه کسان وي غواړي چې ماته مشکل ورسي نو دا خو احساس دا بیا تعبیر نه لري دې خیر شر نشته انشاءالله ستا ضرر درته نه رسېږي. والله تعالی اعلم. دا و د نن ورځې خوبونه الله دې وکړي چې تاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ او مطمئن شئ که سوال هم مو ماته سوال کولی شئ په هماغه واتساپ کې مسنجر کې کوشش کوئ واتساپ کې همدې واتساپ نمبر کې همدې کې خپل خوبونه ولیږئ او دې ورځو کې پاکستان کې پېښور کې دلته څه مشکلات دي پاکستان کې عمومي نو واتساپ اکثر کار نه کوي د حکومت لخوا څه بندیزونه دي نو اکثر وخت مسیجونه ستاسو هغه ډاونلوډ کېږي نه زه نشم اورېدی زه ډېر وخت اخلي په ټوله شپه ورځ کې یو ساعت دوه ساعت یعنې داسې ناڅاپي باندې هغه واتساپ کار کوي یا څه شی چې وي هغه ډاونلوډ کېږي کله هغه هم نه ډاونلوډ کېږي پاتې کېږي. نو په دغه وجه باندې که څه مشکل پیدا سو یا دا اوس خوبونه ما تعبیر کې کېدی سي دا نن اپلوډ نشي سبا وشي نو بیا هغه نه بخښنه درنه غواړم او څه مشکلات مې دي زما نو کوشش کوم انشاءالله دا چینل اوس یو ځای ته رسېدلی ده نو کوشش کوم چې دا مشکلات حل سي او ترتیب هر څه روان شي انشاءالله چې خوبونه په وخت تعبیر شي. لږ دغه غواړي نو زه ورته آماده نه یم او وسه مې نه ده کوشش کوم انشاءالله چې دا مسایل حل سي او ستاسو په همکاري باندې ستاسو په لایکونو کمنټ او چینل سبسکرایب کولو او نور مادي معنوي همکاري کوئ ما سره دغه خوبونو تعبیر د یو خیر کار ده انشاءالله چې په دې کې خیر ده او څوک چې خپل خوب نشي ویلی نو هغو ته هم یو خیر رسیږي یو څوک چې خپل خوب اوري نو اکثر کسان چې الحمدلله رابطه کوي هغوی مطمئن کیږي خوشحاله کیږي خوب تعبیر نه او که څه سوال مو نو ما نه انشاءالله بیا خپل پوښتنه وکئ دا خوب هم ښه تعبیر شي دقیق ځکه شناخت ما ستاسو سره نشته نو هغه د خوب نه یو څه خبرې چې زه کوم اکثر هغه صحیح وي اکثر نه نه د غیب خبرې نه وي دغه د خوب هغه تعبیر نه څه رمزونه وي څه رازونه وي څه خبرې ښکاري سړي ته پکې نو هغه کې یو څه خطا کېږي هم انسان نو الله دې وکړي که کوم ځای کې زما نه خطا کېږي کمې او زیاتې وي نو هغه راته معافي وکړي او راته یادونه وکړي چې بیا تاسو ته په هغه شخصي مسیج کې هماغه ته واتساپ کې تاسو ته بیا دغه وضاحت وکړم تاسو مطمئن شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.